د پیغام د اسلام د احسان او د ایمان د شودن تربیه د حدیثو د قران د شودن تربیه د حدیثو د قران. مخکې من د لا اله الا الله معنا بیان کړله. په دې برخه کې به موږ د محمد رسول الله معنا واضحه کړو. په لنډه توګه باید ووایم چې د محمد رسول الله معنا دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د خوا نه رالیږل شوی، د هغه ذات د خوا نه رالیږل شوی چې ټول اسمانونه او ځمکه او ټول مخلوقات پیدا کړي دي. نو دا د الله تعالی استازی دی، معمولی استازی نه دی. او د استازي معنا دا ده چې د الله تعالی احکام پیغام خلکو ته رسولی دی، د الله تعالی احکام خلکو ته ښودلي دي او د الله تعالی خبرې خلکو ته بیان کړي. خو ورونو باید په دې باندې پوه شو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې دوه خبرې غټې تړلې دي. یو دا چې موږ باید څه عقیده وساتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متعلق باندې، او دوهمه دا چې موږ باندې څه پکار دي، څه په موږ باندې کوم حق دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او واجب په موږ باندې څه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق لې ادا کړو. اولنۍ خبره دا ده چې موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا عقیده وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخصیت و چې الله تعالی د رسالت دپاره غوره کړی و. الله تعالی پېژنتو چې دا د دې رسالت اهل دی، اهلیت پکې دی، ولې چې د نیکو اخلاقو، د ښه سیرت او د ښو عادتونو او د ښو اخلاقو خاوند و. داسې شخصیت و چې په امانتدارۍ، عفت، شجاعت او حلم او په صبر، په دې ټولو ښو صفتونو باندې دا ستایل شوی و. ان تر دې چې د بعثت د مخکې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله وحی نه وه شوي، د هغې نه مخکې هم په کافرو مشرکینو کې دا په ښو صفاتو باندې مشهور و. هغوی به ورته صادق ویله چې رښتین ویونکی دی، هغوی به په امین باندې د هغه توصیف او ستاینه کوله چې دا صادق او امین دی. الله تعالی فرمایي چې الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله ښه پوهېږي چې خپل رسالت او پیغام چیرته وګرځوي، څوک د دې لپاره انتخاب کړي. نو موږ باید عقیده وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخصیت و چې په پوره معنا سره دا ټول ښه اخلاق او نیک سیرت په هغه کې جمع و. او چې بیا کله ورته وحی وشوه نو نور هم د ښه اخلاقو خاوند او د ښه سیرت خاوند و. نو ځکه الله ورته وایي چې وانک لعلی خلق عظیم، بېشکه ای پیغمبره ته د لوی اخلاقو خاوند دی، ته په لوی اخلاقو باندې موصوف یې او د لوی اخلاقو خاوند دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر څه کې د امت دپاره نیکه نمونه ده، هم په حلم، هم په شجاعت، هم په عفت، او هم په حلم، او هم په کرم، او په سخا کې، او هم په شجاعت کې. دا ټول ښه صفتونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راټول. بله دا چې موږ باید دا عقیده وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د غټو ګناهونو نه پاک و. الله تعالی دا معصوم ګرځولی و د غټو ګناهونو نه، د هغه نه غټ ګناهونه نه صادرېدل. ځکه چې د رسولانو په باره کې زموږ د مسلمانانو عقیده دا ده، مسلمانان په دې باندې متفق دي چې دوی نه غټ ګناهونه نه صادرېږي، ولې چې الله تعالی د خپل رسالت دپاره انتخاب کړي دي، او غټ ګناهونه دا د دې سره په ټکر کې دي چې د الله تعالی احکام د خلکو ته رسوي. نو داسې نه چې بیا خلک په رسالت او په پیغمبرۍ کې طعن ونه لګوي او یا عیب پرې ونه لګوي. نو دا عقیده باید وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټو ګناهونو نه پاک و. دا عقیده باید وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د رسالت او د پیغام په رسولو کې هیڅ تقصیر او کمی نه دی کړی او د الله تعالی احکام او پیغام یې رسولی دی او په دې کې معصوم چې هغه په تبلیغ کې چې امت ته خلکو ته او امت ته د الله تعالی احکام رسولی دي نو په هغې کې د هغه خطا شوی نه دی په هغې کې هغه خطا شوی نه دی او هغه په خطا باندې نه و هغه په پوره معنا سره د الله تعالی پیغام خلکو ته رسولی دی درېیمه غټه خبره ده چې دا عقیده وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان و لکه څرنګه چې نور انسانان خو امتیاز یې په څه کې و امتیاز یې په دې کې و چې الله تعالی په رسالت باندې غوره کړی و او دغه رسالت هغه امتیازي صفت دی چې الله تعالی په دې باندې د دې ستاینه کړې ده خو د دې معنا دا نه ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې مبالغې وکړو او دا ووایو چې نه دا بشر نه دی بلکې الله تعالی د ده بشریت ښکاره او په څرګندو الفاظو سره امت ته بیان کړی دی چې ته دې خلکو ته ووایه چې قل انما انا بشر مثلکم ته ورته دا ووایه چې زه انسان یم ستاسو غونته کې بشر یم نو ځینې چې څوک دا وایي چې دا نور دی او بشر نه دی قرآن کریم په ښکاره په صفا توګه باندې دا رد کړې ده او پیغمبر ته دا ویلي دي چې ته دا ورته ووایه چې زه بشر یم ستاسو غونته کې خو فرق په څه کې دی عادي بشر نه دی دا عقیده به نه ساتو چې دا عادي بشر دی عادي انسان دی نه قل انما انا بشر مثلکم خو فرق دا دی یوحا الیه ما ته وحی کیږي نو چې کله ورته وحی کیږي نو دا او بیا په دې وحی په رسولو باندې مکلف دی نو دا معنا د رسول الله ده او دا د هغه امتیازي او ځانګړی صفت دی چې د نورو انسانانو نه د هغه پکې تفاوت او فرق کیږي نو باید موږ دغه عقیده وساتو چې دا بشر دی د عامو انسانانو غونته کې نه دی بلکې د الله تعالی غوره بشر دی او بیا په ټولو انبیاو په ټولو رسولانو کې بهتر پیغمبر دی او دا عقیده وساتو چې په انبیاو کې الله تعالی فضیلت او یو په بل باندې بهتر کړی دي لکه الله وایي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران دي چې موږ ځینو ته په ځینو فضیلت ورکړی دی منهم من کلم الله ځینو سره الله خبرې کړي لکه موسی علیه الصلاة والسلام چې د الله کریم الله و یعنې برای راست خبرې ورسره کړي دي او ورفع بعضهم او ځینې د ځینو باندې په درجو کې اوچت کړي دي چې په هغو کې 15 پیغمبران چې هغو ته اولو العزم پیغمبران وایي ابراهیم علیه السلام او نوح علیه الصلاة والسلام د هغې نه مخکې عیسی علیه السلام موسی علیه الصلاة والسلام او محمد صلی الله علیه وسلم دی د ټولو نه بهتر او په دې ټولو کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر دی څلورمه خبره باید موږ دا په عقیده وساتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې چې دا د الله په بندګانو کې بهتر بنده او دا د عبودیت په صفت باندې موصوف او د عبودیت او بندګي دا هغه لوړ مقام دی چې الله تعالی په ډیرو غټو غټو مقاماتو کې د ده صفت په بیان کړی د ده صفت یې په غټ غټو مقاماتو کې په غټو غټو ځایونو کې الله تعالی په دې سره بیان کړی دی چې دا د الله بنده و ګورئ چې د اسراء په مقام کې چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه د شپې په براق باندې او لاړ د شپې بیت المقدس ته او بیا د هغې نه وروسته لاړ اسمانونو ته وخته د الله تعالی خواته ورغی خو دغه اسراء او معراج چې دا څومره لوی مقام دی الله تعالی چې کله د هغه ذکر کوي نو په عبد صفت سره کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فاکید هغه ذات تره چې خپل بنده ولېږه دا یې ونه ویل چې رسول بنده نو موږ دا عقیده وساتو چې دا د الله بنده و د دې وجې نه موږ په مانځه کې وو چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله دا مخکې کوو چې دا د په دې ګواهي کوو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده و د الله رسول و محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی نیک بنده و او نو چې هر کله په دې عقیده وساته چې دا بنده و نو معنا دا چې د توبې چغه نه و د ده په باره کې به دا عقیده نه ساتو چې دا زموږ حاجت پوره کوي
د ده نه بیا شفاعت نه غواړو، شفاعت به د الله نه غواړو چې الله دا زموږ دپاره شفیع وګرځوي. ده ته به بیا چغې نه وو، د ده نه به حاجتونه نه غواړو. دا د بنده صفت دی. غټه خبره بله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متعلق موږ د عقیده وساتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د رسالت خبره ختمه شوې ده، د خاتم الانبیا والرسل دی، د دې نه وروسته پیغمبر نه راځي. څوک چې د پیغمبرۍ دعوه کوي هغه دروغجن دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما نه وروسته زما په امت کې 30 کذابین دروغجنان دجالین پیدا کیږي چې هغوی به دا ګمان کوي چې انه نبی، خو دا ټول دروغجنان دي او لا نبی بعدي، د ما نه وروسته پیغمبر نشته دی. او الله د ده په باره کې وایي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو کې د چا پلار نه دی لیکن د الله رسول دی او د نبوت سلسله په ده باندې ختمه شوې ده. دویم اړخ دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې مونږ باندې څه پکار دي. په مختصره توګه باید ووایو چې کله مونږ اقرار وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، نو باید په دې باندې پوه شو چې د ده طاعت او د ده خبره ومنو، د ده تابعداري وکړو، د ده سره محبت او مینه وساتو چې په دې ټولو باندې الله تعالی مختلف آیتونه نازل کړي دي او مختلف دلایل په دې باندې. نو په سر کې دا ده چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ولرو. نو الله په امر کړی دی چې فآمنوا بالله ورسوله، ایمان په الله راوړئ، د الله په رسول راوړئ. او دا یې ذکر کړي چې څوک په الله کافر کیږي او ملائکو کتابونو رسولانو باندې او په ورځ د آخرت باندې هغه ګمراه شو. نو د ایمان په ارکانو کې غټ رکن ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم، په ټولو رسولانو او بیا په دې اخرني پیغمبر باندې. په دوی باندې دا موږ د ده حق په موږ باندې دا دی چې موږ د ده طاعت وکړو، خبرې ومنو، د زړه د کومې ورته تسلیم شو. د دې وجې نه الله په ډېرو آیتونو کې دا وایي چې ای مؤمنانو د الله ومنئ، د رسول ومنئ، واطیعوا الله والرسول، د الله حکم ومنئ، د رسول حکم ومنئ، دې لپاره چې په تاسو رحم وشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه شي خبر ورکړی دی او چې دا به کیږي او یا یې ویلي چې شوي دي، په دې باندې موږ تصدیق او باور وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه شي حکم کړی دی باید هغه عملي کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه شي نه انسان منع کړی دی باید د هغې نه ځان وساتو. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه زموږ په هر څه باندې مخکې، د مور او پلار نه او چې هر څوک راته هر څومره ګران وي، خو د دې ټولو نه ټولو باندې مخکې باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت مخکې وي. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې څوک مؤمن کېدی نشي، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. په تاسو کې څوک بشپړ مؤمن نشي ګرځېدی تر دې پورې چې زه ورته ګران شم، هم د اولاد نه، هم د مور پلار د پلار نه او د ټولو خلکو نه. نو دلته به موږ به خبره څرګندېږي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منو او په د استازي په صفت یې منو او د الله تعالی پیغام یې رسولی دی چې موږ د هغه خبره ومنو، د هغه تابعداري وکړو. نو ځکه الله وایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. که تاسو د الله سره مینه لرئ او دا دعوه کوي چې موږ د الله سره مینه ده، نو هغه په دې کې ښکاره کېږي چې فاتبعوني، زما تابعداري کوي. الله پیغمبر ته وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي او د هغه خبره منل دا په موږ باندې حق دی. لویه خبره غټه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په څه شي باندې فیصله کړي هغه موږ د زړه د کومې ومنو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې کله موږ ته ذکر شي باید هغې ته تسلیم شو او هغه د زړه کومې ومنو، د هغې مخالفت ونکړو. او زه په دې باندې په دې آیات باندې خپله خبره ختمول غواړم، اگر که تفصیل ته ډېر ضرورت لري چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په متعلق باندې فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. او اذا سند لك داخل دعوی کوي قسم دي ستا په رب باندې، الله په خپل ذات باندې قسم کوي چې دا خلک مؤمنان کېدی نشي تر دې پورې چې تا حاکم وګرځوي، تا فیصله کن وګرځوي، تا باندې فیصله وکړي په هغه قضایاو کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی په مابین کې اختلاف پیدا شي. نو ورونو چې کله مسله کې اختلاف پیښیږي نو ایمان به زموږ اله معلومیږي، موږ به اله په دې پېژندل کېږو چې موږ واقعي معنا سره موږ محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول منلی دی، چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په واړو کې کار کوي که په غټ کار کوي
پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې موږ فیصلې وکړو. نو الله وایي چې تر دوی مؤمنان کې دې نشي تر دې پورې چې تا حکیم وګرځوي فيما شجر بینهم. په دې باندې هم بیا الله اکتفا نه ده کړې، بلکې ثم لا یجدوا فی انفسهم، بیا په زړونو کې په نفسونو کې تنګسیا نه محسوسوي حرجا مما قضیت، تنګسیا د دوی په زړونو کې نه وي، په دې باندې خفه نه وي، په دې باندې پریشاني د ده په زړه کې نه وي. په دې هم الله تعالی بیا اکتفا نه ده کړې، بلکې دا یې ورسره اضافه کړې ده چې ویسلموا تسلیما، دوی د الله احکام ته او د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ته منقاد شي، تابعدار شي په پوره تابعدارۍ سره. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منلو معنا دا ده چې موږ د الله په دې اقرار وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، چې د هغه طاعت وکړو، د هغه سره محبت وکړو، د هغه تابعداري وکړو او د هغه شریعت ومنو. او چې کله راته د هغه خبره وشي نو که هغه زموږ د قوم خلاف وي، که هغه زموږ د دود خلاف وي، که هغه زموږ د عنعنې خلاف وي، که هغه زموږ د مشر د خبرې سره خلاف وي، او که هغه زموږ د امام سره خلاف وي، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ثابته شوه او په صحیح احادیثو کې مسلمان واورېده، نو باید د زړه د کومې ومني او هغې ته تسلیم شي. نو دغه مسلمان به په واقعي معنا سره محمد رسول الله منلی، او دغه مسلمان به په واقعي معنا سره سعادتمند نیکبخته وي، او هغه لوی زیری چې جنت ته داخلېدل دي هغه به د دغسې مسلمان په برخه کې چې د دې کلمې په معنا ځان پوه کړي، په دې باندې عقیده وساتي او خپله زندګي د دې موافق برابره کړي چې عبادت او بندګي یوازې د الله کوي، هر قسم عبادت چې هغه بل هیڅ چاته نه خاص کوي، بلکې یوازې الله ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي. چې په لنډه توګه اخره کې زه خبره په دې باندې ختموم چې خلاصه یې هم دا ده، دین هم د دې نه جوړ دی چې د الله توحید موږ ومنو، د الله عبادت وکړو، خو په کومه طریقې وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. نو چې کله موږ توحید ومنو، د الله عبادت باندې اقرار وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه عبادت وکړو او د هغه خبرو ته ځان تسلیم کړو، نو انشاءالله موږ کامیابي او سعادت او نیکبختي هم نصیب ده. الله دې د دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. الله دې د دې کلمې په معنا باندې په صحیح توګه پوه کړي او دغه عقیده دې زموږ په زړونو کې الله تعالی ښه مضبوطه کړي او جنت فردوس الله تعالی راته نصیب کړي. وصلی الله تعالی وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.